د نیوز پریس چینل لیدونکو السلام علیکم. ستړي مشئ پام وکړئ څو تازه لاندو مهمو خبرونو ته. د کابل پر هوایي ډګر د تیر ماښام 2 چاودنو له امله د وژل شویو شمېر تر 90 تنو اوښتی او تر 300 نور ډېر پکې ټپیان شوي دي. وژل شویو کې 14 تنه یوازې امریکایي سرتیري دي. د برید مسؤلیت داعش پر غاړه اخیستی دی. همدارنګه پینټاګون ویلي چې د کابل نړیوال هوایي ډګر کې 4 امریکایي سرتیري هم وژل شوي. امریکا د برید پړه پر داعش اچولی. طالبانو ویلي دي چې برید د امریکایانو کنټرول لاندې سیمه کې شوی او په تړاو یې پلټنې کوي. پخواني ولسمشر حامد کرزي او عبدالله هم د برید غندنه کړې او غوښتنه یې کړې ده چې د هیوادوالو ژوند ته باید د جدي پاملرنه وشي. طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره د کابل هوایي ډګر کې پرونی 2 چاودنې غندلې. طالبانو ویلي چاودنې په هغه ځای کې شوې چې مسؤلیت یې د امریکایي ځواکونو پر غاړه و. اعلامیه وایي اسلامي امارات د خپلو خلکو امنیت او ساتنې ته کلک متوجه دی او د شر غوښتونکو کړیو مخه به په کلکه سره ونیول شي. همدارنګه د ټولنیزو رسنیو ګڼو کاروونکو د کابل هوایي ډګر کې پر وروستیو چاودنو توند غبرګونونه ښودلي او د چاودنو اصلي عاملین یې امریکایان بللي چې هوایي ډګر کې د ګډوډۍ لامل شوي او د میدان کنټرول په مدیریت کې پاتې راغلي. د کاروونکو پر طالبانو غږ کړی چې پر امریکایانو باید فشار راوستل شي چې ژر په هوایي ډګر کې روانې ګډوډۍ ته د پای ټکی کیږدي او له افغانستان ووځي. د امریکا ولسمشر جو بایډن د کابل نړیوال هوایي ډګر کې د 14 تنو امریکایي سرتیرو له وژل کېدو وروسته ویلي چې د برید غچ به له داعش واخلي. بایډن ویلي طالبانو ورسره ژمنه کړې چې د پاتې امریکایانو او د هغو د همکارانو په رایستلو کې به د اګست تر 13 ورسره مرسته کوي. بایډن ویلي له جولای راهیسې تر اوسه د ټولو رایستل کېدونکو شمېر تر 100,000 کسانو اوښتی دی. لیدونکو له ملتیا مننه. ښې چارې.